سلامونه او درنښت د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سلیم یم. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودھري د دې هیواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي د بحثونو پر دوام ویلي چې د ستونزو د حل لپاره ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام ته اړتیا ده. نوموړي ټینګار کړی چې د اصلاحاتو او حکومتولۍ په اړه پریکړې باید د خلکو او د هغوی د استازو له نظرونو سره سم شي. هغه ویلي د پاکستان سیاسي او اداري ستونزې باید د اساسي قانون او دیموکراتیک بهیر له لارې حل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر د دې هیواد پر اوسني حکومتي جوړښت توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې پر پاکستان واکمن نظام نور شړېدلی او اړتیا ده چې د ټولو ګوندونو د یوې اجماع له لارې اصلاحات پکې راوستل شي. محسن نقوي یوې ناستې ته خبرو کې ویلي دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منې یا نه منې نور شړېدلی دی. जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने. دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منې یا یې نه منې نور شړېدلی دی. له ټولو سیاسي ګوندونو غواړم اختلافونه پرېږدي او د نظام د اصلاح لپاره سره یو شي. د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم وخیم حالت کې دی او خبرداری ورکوم چې اوسنی مالی نظام نور د دوام وړ نه دی. एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो د بلوچ ازادي غوښتونکي پوځ ویلي ځواکونه یې د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه ښار کې د پاکستان د پوځ 2 پوستې نیولې دي. یادې ډلې ادعا کړې چې په دې نښتو کې یې 14 پاکستاني سرتیر وژلي دي. سرچینو زیاته کړې چې له نیول شوي پوستې یې ټولې وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د بلوچ بېلتون پالو بریدونه زیات شوي او د دوی ادعا له مخې په بلوچستان کې تر خپل نفوذ لاندې سیمې هم پراخې شوي دي. بلوچ د ازادۍ پوځ همداراز ادعا کړې چې د نیول شوي پوستې ټولې وسلې پوځي تجهیزات او مهمات یې هم له ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو پر خپلو ژمنو نه درېږي. په ورته وخت کې د اکسیوس د راپور له مخې ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمې زیربناو پر هدفونو د احتمالي بریدونو ارزونه کوي څو ایران د اوربند په خبرو کې د امریکا شرطونه ومني. بل لور ته د ایران د سپای پاسداران اړوند تصنیم خبري اژانس د یوې لوړپوړي امنیتي چارواکو له قوله ویلي د ایران پر زیربناو د امریکا هر ډول برید به لیونتوب او تهران به پراخ پوځي غبرګون وښیي. د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا د ایران جګړه د افغانستان، ویتنام او کوریا له جګړو سره پرتله کړی دی. نوموړي ویلي چې امریکا په تیرو 5 میاشتو کې د ایران په جګړه کې مهمې لاسته راوړنې لرلې، په داسې حال کې چې د افغانستان، ویتنام او کوریا جګړو کلونه دوام کړی و. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو په وینا یې ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. ټرمپ وویل د امریکا استازي له ایراني چارواکو سره جدي خبرې کوي خو ادعا یې کړې چې د اټومي پروګرام په اړه له څو ساعته خبرو وروسته ایراني لوري بیا د رسنیو مخې ته د دغو خبرو له ترسره کېدو انکار کوي. But they break their word so often. Steve is talking, Jared, we have very good people. دوی تل د خبرو غوښتونکي وي خو ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. موږ ډېر تکړه کسان د خبرو لپاره لرو خو هغوی به د بیلګې په توګه د اټومي پروګرام په اړه تړون ته حاضر شي. موږ به وساته د اټومي موضوع په اړه خبرې کوو خو کله چې بهر ووځي بیا به وایي موږ هیڅکله د اټومي موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په همدې حال کې د الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د برټانیا له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د سپای پاسداران د ترهګر سازمان په توګه د نومولو پریکړه غندلې ده. هغه د امریکا او اسرائیلو پر ایران بریدونو کې د برټانیا پر ونډې هم نیوکه کړې ده. منوط به پیروزی در این جنگی که پیروز شدیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم، از خودش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما
کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشمانداز آیندهش روشن باشه. دا په داسې حال کې ده چې د اکسیوس د راپور له مخې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمو زیربناو پر اهدافونو د بریدونو احتمال په جدي توګه ارزوي، خو تر اوسه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. یو امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي د دغو احتمالي بریدونو موخه دا دی چې ایران د اوربند په خبرو کې د امریکا شرطونه منلو ته اړ کړي. بل لوري ته د ایران د سپاه پاسدارانو اړوند تصمیم خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي د ایران پر زیربناو د امریکې برید به لیونتوب وي. د هغوی په وینا ایران د پراخ غبرګون لپاره پلان چمتو کړی چې پکې د اسرایلو پر حیاتي زیربناو او د سیمې د امریکا د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونه هم شامل دي. دا و مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.